د انګلش بنیادی او اساسی جملې. اوله جمله ځنډ مکوه. ځنډ مکوه ته په انګلش کې څه وایي؟ ځنډ مکوه ته په انګلش کې وایي do not delay. do not delay. دویمه جمله روسته لاړ شه. روسته لاړ شه ته په انګلش کې وایي go later. go later. دریمه جمله هغه په رخصتي دی. هغه په رخصتي دی ته په انګلش کې وایي he is on leave. he is on leave. څلورمه جمله زه یو شکایت لرم. زه یو شکایت لرم ته په انګلش کې وایي I have a complaint. I have a complaint. پنځمه جمله زه څه پیسو ته ضرورت لرم. زه څه پیسو ته ضرورت لرم ته په انګلش کې وایي I need some money. I need some money. مننه. د داسې نور ویډیوز لپاره مونږ در سره لایک او فالو کوئ او د مکمل انګلش درسونو لپاره زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کوئ چې د هغې نوم دی ټیچر حکمت انګلش. مننه او احترامات.